د شاه ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د ټولګټو وزیر مولا محمد عیسی ثاني په کابل کې د قزاقستان له سفیر ګوزیز اکباسوف سره وکتل. د باختر خبري اجانس راپور له مخې د طالبانو حکومت د ټولګټو وزیر مولا محمد عیسی ثاني په کابل کې د قزاقستان له سفیر ګوزیز اکباسوف سره لیدنه ترسره کړې ده. د راپور له مخې په دې کتنه کې دواړو لوریو افغانستان ته د سوداګریزو توکو پر لیږد، د افغانستان له لارې نورو هیوادونو ته د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد پر زیاتوالي او د قزاقستان ودانیزو شرکتونو له لوري په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو په ځانګړې توګه د اوسپنیزې کرښې پروژو برخه کې د پانګونې په تړاو خبرې کړي دي. نوموړي له ملي او نړیوالو پانګوالو غوښتي چې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ پر پروژو پانګونه وکړي. بلخوا دواړو لوریو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو سربیره د بنسټیزو پروژو برخه کې په دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی دی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت یو پلاوی ایران ته سفر کړی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر ورکړی چې د پلان جوړونې، څېړنې او د پروژو د تطبیق رئیس محمد رستم حفیظیار په مشرۍ یو پلاوی ایران ته سفر کړی دی. د وزارت د معلوماتو له مخې دغه سفر د افغانستان او ایران په خاوره کې ترانزیتي وسایطو ته د تمځایونو جوړولو لپاره د ځمکې د تثبیت او د ترانسپورت زیربناو د پراختیا په موخه ترسره شوی دی. اسحاق ډار ویلي پاکستان غواړي د افغانستان له لارې د مرکزي اسیا مارکیټ ته لاره ومومي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار افغانستان ته د سفر او د طالبانو د رئیس الوزرا بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د لیدنو په ترڅ کې پاکستان کې د وروستیو بریدونو او د دې هیواد څخه د افغان کډوالو جبري ایستلو له کبله ترینګل شوو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې دواړو لورو د کابل او اسلام آباد شته اندېښنو ترڅنګ پر امنیت، سوداګرۍ او ترانزیت هم خبرې کړې دي. په دې لیدنو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د بنسټونو پر پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د لا نږدې اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د سوداګرۍ او اتصال لپاره ستر ظرفیت موجود دی او پاکستان غواړي د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا مارکیټ ته لاره ومومي. ډار یو ځل بیا د سولیزې همکارۍ لپاره د پاکستان ژمنتیا تکرار کړې او هیله یې څرګنده کړې چې دا سفر به د سیمې د پرمختګ او ثبات لپاره نوې لارې پرانیزي. د بې ځایه شویو سازمان د افغان کډوالو مسأله یوه انساني تراژیدي بللې. د بې ځایه شویو نړیوال سازمان د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د روان وضعیت په تړاو ویلي چې د افغان کډوالو مسأله یوازې سیاسي یا امنیتي نه بلکې یوه انساني تراژیدي ده. په خبرپاڼه کې راغلي که افغانستان او پاکستان په راتلونکي کې د ښه ګاونډیتوب او اړیکو غوښتونکي وي نو باید دغه اړیکې بشریت ته په متقابل درناوي پیل شي. د یاد سازمان په وینا کډوال هغه که په افغانستان کې او که پاکستان کې د ستنولو د خبرتیاو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د لګېدلو ازغن تارون څخه د اړولو پر ځای باید ورته د وقار، قانوني پیژندنې او د ژوند کولو اسانتیاوې برابرې شي. یاد سازمان د پاکستان له حکومته دا هم غوښتي چې کډوالو ته اجازه ورکړي تر څو د کډوالۍ د نړیوال قانون سره سم او د بشري حقونو په رڼا کې د خپلو شتمنیو سره له دغه هیواده وځي. په امریکا کې یو ځل بیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسیو پر ضد پراخ لاریونونه پیل شوي دي. دا لاریونونه پرون شنبه په نږدې ټول امریکا کې د رسموها په شعار پیل شول چې د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دا د ټرمپ د دویم ځلې واکمنۍ پر مهال تر ټولو پراخ لاریونونه ښودل شوي دي. لاریونوال د واشنګټن ډي سي، نیویارک، شیکاګو، لاس انجلس او بوسټن په ګډون د امریکا په لویو او کوچنیو ښارونو کې راټول شوي او د مهاجرت د محدودو پالیسیو، د مدني حقونو د محدودیت او په عامه خدماتو کې د کمښت د مخنیوي غوښتنه کوله. له هغه وخته چې ټرمپ د 2025 کال د جنورۍ په 20 نیټه واک ته راستون شو، هغه څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې تر ډیره پکې د کډوالۍ قوانینو پر سختولو د تمرکز ښکارندویي کوي. لاریونوالو همداراز د عامه خدماتو د بودیجې کمښت او د فدرالي کارمندانو ډلهییز ګوښه کولو پر ضد غږ پورته کړی او د ټرمپ د لوړپوړي سلاکار او د حکومت د مؤثریت څانګې مشر ایلان ماسک فعالیت د حکومت په پالیسۍ جوړونه کې لاسوهنه بللې ده. د روسیې د دفاع وزارت د مسکو او کیف ترمنځ د 492 جنگي اسیرانو د تبادلې خبر ورکړی دی. د انټرفیکس د راپور له مخې د روسیې دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي چې مسکو 246 اوکرایني جنگي اسیران خوشي کړي دي او کیف هم په ورته اقدام کې 246 روسي جنگي بندیان خوشي کړي دي. په راپور کې راغلي چې دا تبادله د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب ترسره شوې ده. د روسیې د دفاع وزارت اعلان کړی چې ټول روسي پوځیان اوس مهال د طبي مراقبتونو د ترلاسه کولو
جوړولو لپاره د بیلاروس په خاوره کې دي. دا څوم ځل دی چې د ښکېلو اړخونو ترمنځ بندیان تبادله کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اسیرانو تبادله د عیسویانو د اختر په مناسبت د روسیې لخوا یو ورځني اوربند سره هم مهاله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځګړیتوب د ایران او روسیې ترمنځ د جګړې پای ته رسولو هڅې روانې دي. چین کې په لومړي ځل د روبوټونو او انسانانو لومړی ګډ نیمه ماراتون ځغاستې سیالۍ ترسره شوې چې پکې 12,000 انسانانو او 21 انسان نوما روبوټونو ګډون کړی و. د راپورونو له مخې د روبوټونو له ډلې یوازې 6 ټیمونو بشپړ واټن وهلی او نور بیا د چارج ختمېدو او ځینو نورو تخنیکي لاملونو له امله نه دي توانېدلي. د سکای پراجیکټ الټرا روبوټي ډلې 21.1 کیلومتره واټن په 2 ساعتونو او 40 دقیقو کې وهلی او لومړی مقام یې ترلاسه کړی دی. دا د نړۍ په کچه په لومړي ځل د انسانانو او روبوټونو ترمنځ د ځغاستې لومړی سیالي دي چې ترسره شوي دي. تهران ویلي د ایران او امریکا دریم پړاو خبرې به په 26مه نیټه ترسره شي. د تسنیم خبري اجانس راپور له مخې د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د ایټالیا په پلازمینه روم کې د دغه هیواد او امریکا ترمنځ د دوهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته ویلي د دواړو خواو د راتلونکي پړاو خبرې به د روانې میاشتې په 26مه نیټه په عمان کې ترسره شي. عباس عراقچي ویلي چې موږ د ځینو اصولو او موخو په اړه یووالي ته رسیدلي یو او موافقه مو کړې چې د راتلونکي پړاو خبرې وکړو. هغه زیاته کړه د ایران او امریکا تخنیکي ټیمونه به د روانې میاشتې په 23مه نیټه د کارپوهانو په کچه خبرې وکړي او د دریم پړاو غیر مستقیمې خبرې به د روانې میاشتې په 26مه نیټه په عمان کې ترسره شي. واشنګټن غواړي چې ایران باید د لوړې کچې یورانیمو غني کولو تولید ودروي ځکه امریکا پرې باور ده چې د ایران دا هڅه د اټومي وسلو جوړولو لپاره ده. ایران بیا وایي چې د دې اټومي پروګرام یوازې سوله ییز اهداف لري خو چمتو دی چې د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې یو شمېر محدودیتونه ومني. خو داسې قوي ضمانتونه غواړي چې امریکا بیا د 2013 کال په څیر له تړون څخه په شا نشي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د ټاکل شویو جنگي موخو ته د رسیدو مخکې به په غزه کې خپل پوځي عملیات پای ته ونه رسوي. هغه وویل حماس د ځینو بندیانو د آزادولو په اړه یو وړاندیز رد کړی او پر دې ټینګار کړی چې اسرائیل باید اوسنۍ جګړه پای ته ورسوي او له غزې څخه خپل ځواکونه وباسي. نوموړي زیاته کړې چې اسرائیلي ځواکونه به د حماس تر بشپړ له منځه تللو د ټولو اسرائیلي بندیانو تر ازادېدو او د غزې تړانګې څخه اسرائیلو ته د ګواښ تر ختمېدو پورې په غزه کې خپل پوځي عملیات ختم نه کړي. پوتین د یوې ورځې لپاره په اوکراین کې اوربند اعلان کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د مسیحیانو د اختر په مناسبت تر نن یکشنبه ماښام پورې د اوکراین جګړه کې اوربند اعلانوي. رویټرز خبري اجانس ریپورټ ورکړی چې دغه اوربند له تیر ماښام راهیسې پیل شوی او 10 ساعته به دوام ولري. پوتین هیله څرګنده کړې چې اوکرایني سرتیري هم دغه موده کې له جګړې ډډه وکړي خو روسي ځواکونو ته یې لارښوونه کړې چې د احتمالي برید پر وړاندې چمتو اوسي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې روسیې تر دې وړاندې د امریکا له لوري د اوربند ورته وړاندیز رد کړی او په وینا یې نشي کولی چې په روسیې باور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې له امله اوکراین کې خلک د اختر خوشحالي نشي لمانځلی. نایجیریا کې نامعلومه وسلوالو 50 تنه وژلي دي. نړیوالو رسنیو د نایجیریا په مرکز کې د ناپېژانده وسلوالو لخوا د 50 کسانو د وژلو خبر ورکړی دی. د فرانسې خبري اجانس یکشنبه د اپریل په 20مه نیټه د نایجیریا د حکومتي چارواکو په حواله راپور ورکړ چې وسلوالو کسانو د دغه هیواد په مرکز کې موقعیت لرونکي بینو ایالت کې 50 کسان وژلي دي. که څه هم دغه برید له عمل عوامل لا نه دي څرګند شوي خو د نایجیریا د حکومت مخالفې ډلې کله ناکله د حکومتي ځواکونو پر وړاندې عملیات ترسره کوي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.